جماعت اشاعه توحید والا علماء دیوبند وی چیرې دا زمونږ نه جدا خلق دي یا جدا فرقه ده او تاسو حضرات دا وایي چیرې مونږ دیوبند یو. نو اصل دیوبندیان څوک دي؟ علماء دیوبند خو نه وایي چې زموږ نه جدا دي، ځکه چې د الرشید چې کومه د دیوبند رساله وځي نو پای کې زما د والد صاحب ذکر ډېر په ښه انداز باندې کړی دی او اشاعت د دیوبند نه جدا نه دی، ځکه چې په دیوبند کې 100 ساله کانفرنس و نو په هغې کې ټولو علماو له چې دی نو پټکي خپل خپل سیټونو ته لیږلي وو او په سټیج باندې یو عالم له پټکې والی و چې هغه زما د جماعت روکونو د هغه نوم قاضي شمس الدین رحمت الله علیه چې په دیوبند کې صدر مدرس هم پاتې شوی و. نو زما د جماعت سړي له پټکې په سټیج باندې دیوبند والی و او په 100 ساله کانفرنس کې د دیوبند ټولو لس منټه تقریر ورکړی او زما د جماعت چې کوم ناظم اعلی شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب نو هغه له 1 غنټه ټایم ورکړی نو زما په خیال او اوس چې زمونږ په رحیم یار خان کې اجتماع وه نو پای کې د دیوبند نائب محتمم په موبایل باندې یو 15 منټه تقریر کړی او پای کې هغه تقریر اوس هم په نیټ باندې موجود دی او خلک یې کتی شي. نو دیوبندیان خو مونږ یو سو الله عالم چې خلک راته نه وایي هغه د هغوی خوښه ده. صحیح حضرت مونږ اورېدلي چې ستاسو والد صاحب دا ډېر لوی شخصیت و. نو ستاسو والد صاحب محترم چې کوم دی علم دپاره کوم ځایونه تللی او د هغوی فراغت چېرته نه شوی او بیا مونږ دا هم اورېدلي چې هغوی کله کوم وخت کې درس قرآن سټارټ کوو د جاهلیت دور و تر دې پورې چې وایي کوم سړي به چې یاره څلوېښتي یا درېیمه نه منله هغه ته به یې پنجپیرې ویلو. نو دغه وخت کې چې کوم دی ستاسو د والد صاحب د علم چېرته نه وشو د درس قرآن شروع کولو پس منظر سو؟ زما والد صاحب خو ابتدایي واړه کتابونه کلي کې ویلي وو، دلته یو عالم د هغه نه بیا د خواوشا کې کم کلي چې دي په دې کې علما وغوی نه بیا مکاډو ته تللی و، بیا میاوالي ته، بیا دیوبند ته، بیا غرغشتو ته، بیا مکې او مدینې ته او په دې ټولو ځایونو کې هغه علم کړی او ډېر ښه تدریس به هم کو بیا ورسره د قرآن درس شروع شو د حدیثو. تاسو حضرت د جماعت اشاعت التوحید والسنه چې کوم دی د هغې امیر محترم یې، نو تاسو چې کوم دی حضرت د دغه جماعت د دې بنیاد کله کېښوستی شو او د دې د بنیاد ایښوستو پس منظر سو؟ دا جماعت زما همزولی جماعت دی. ښه جی. سن 1957 زما ډیټ آف برث دی جی او په 1957 کې دا جماعت بنیادی خودی شوی دی. ښه جی. اشاعت التوحید و سنه جی او د هغه وخت نه بیا دا جماعت روان دی او چلیږي الحمدلله. بیا په سن 87 کې زما والد صاحب چې وفات شو جی د هغې نه مخکې سن 86 کې ما دوره حدیث وکړه بیا مې تدریس شروع کړ په کوم عرض چې ما سند اغسته په هغه ورځ زما ډولی هم راغلی وه د واده او په هغه ورځ ما بیعت هم د خپل والد صاحب نه په طریقه نقشبندیه کې کړی و او بیا ما تدریس هم کو ورسره نو د والد صاحب نه بعد بیا د قرآن درس ما کو او د حدیثو درس ورسره شروع شو. صحیح حضرت زما به یو څو سوالات تنقیدي هم وي د اولس غوښتنې دي.